د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون محصلینو د امیرالمؤمنین مولا اختر محمد منصور د شهادت تمثیل د قرآن عظیم شان د ختم په ترسره کولو سره ولمانځه. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې د شیخ زاید پوهنتون د رهبرۍ غړیو سربیره د پوهنتون استادانو، د دې ولایت د یو شمېر ادارو استازو، دیني علما کرامو، محصلینو او ځوانانو ګډون کړی و. د یاد غونډې پر مهال د شیخ زاید پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم عاطف مولوي اختر محمد منصور یو عادل او ښه رهبر یاد کړ او زیاتولی چې په لنډ وخت کې د مجاهدینو په لیکو کې د نظم او ډیسپلین لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړې. ښاغلي عاطف وویل چې عدالت، ملي یووالی او د اشغال خاتمه د شهید اختر محمد منصور له سترو ارمانونو څخه و او زیاتولی چې ځوانان او هیوادوال باید له اسلامي امارت سره نور هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د همدغو غونډو د همدغو ختمونو موخه همدغه وي چې زموږ د هغو شخصیتونو چې په تیر کې تیر شوي د جهادي شخصیتونه د خپلو قربانیو پر اساس باندې د تاریخ په غېږه کې ځلانده دي. د دوی پاک له معلومات موږ نورو برخوالو ته وړاندې کړو. همدغه د دوی روح ته موږ دعا وکړه. امید دی چې هغه برخوال چې د شهید مولا اختر محمد منصور پاک معلومات نه درلوده دوی آګاه شوي وي. همدارنګه یو شمېر نور ویناوالو هم د شهید مولا اختر محمد منصور په کارنامو خبرې وکړي او زیاتولی چې شهید اختر محمد منصور له بیت المال سره امین او له ملت سره مخلص کس و او د نوموړي د رهبرۍ دورې له لاسته راوړنو ډکه وبلله. همدارنګه ترڅنګ یو شمېر محصلینو هم داسې مشران د اسلام او هیواد لپاره رښتیني مشران یاد کړل او زیاتولی چې دې سره د شهید اختر محمد منصور د ژوند لیک او د اسلام مبارک دین په سپېڅلې لار او د هیواد آزادولو کې د ده له کارنامو نه هم ځانونه خبر کړل. دا ډیر موثر او ډیر مفید تمام شو ځکه چې موږ واقعا زه خپله یعنې دا مطالعه مې نه لرله په دغه پروګرام کې چې کوم معلومات ما حاصل کړل، کوم محصلینو چې کوم معلومات حاصل کړل، دا واقعا ډیر ګټور او مفید تمامیږي د موږ ټولو محصلینو لپاره. او بله ګټه یې دغه ده چې موږ په د اسلام په دغه سپېڅلې لار کې داسې قربانۍ ورکړي دي، داسې شخصیتونه د لاسه ورکړي دي چې هغو نه موږ بیخي داسې یو که په خوب وي د هېڅ معلومات نه لرو. نو موږ دپاره دغه خبر ډېره بهترینه خبر وه او موږ د ده غوښتونکي او انشاءالله په راتلونکي کې هم چې کوم قدرونه موږ د لاسه ورکړي روح یې د ښاد وي، الله تعالی د دوی ته مغفرت ور نصیب کړه. موږ به انشاءالله دغه پروګرامونو ته دوام ورکوو. واقعا سره دا رقم غونډې د موږ دپاره ډېرې مهمې دي ځکه موږ باید د دوی په نقش قدم باندې ولاړ شو. دغه زموږ لپاره الګو ده چې موږ د دوی په نقش قدم باندې ولاړ شو او نورو ځوانانو څخه هم دا هیله داسې علمي پروګرامونو کې ګډون وکړي ځکه موږ دا رقم شخصیتونه د هغوی د تاریخ د هغوی د کړو لپاره موږ باید نقش قدم باندې کږدو او نور موږ داسې دوی قدر منځنه باید وکړو. شهید مولا اختر محمد منصور د اسلامي امارات د پخوانی مشر مولا محمد عمر مجاهد تر مړینې وروسته د اسلامي امارات د مشرتابه شورا له لوري د امیرالمؤمنین په توګه وټاکل شو چې تر یوې مودې وروسته د یو هوایي برید له کبله په شهادت ورسید. یاد دې وي چې د شهید مولا اختر محمد منصور د شهادت تمثیل د دغه ولایت په یو شمېر نورو لیسو کې هم ولمانځل شو.